مننه خدای دې وکړي چې روغ او جوړ باسي. نن یو ځل بیا زه مسعود ارزومند د سمارټ صاحب یوټیوب چینل څخه ستاسو حضور ته حاضر شوم. نن د یوټیوب مکمل زده کړې اتمه جلسه ده او په نننۍ زده کړه کې زه غواړم تاسو ته په ډیفالټ سیټینګ باندې خبره وکړم د یوټیوب مربوط. وګورئ موږ د مخکې څخه د یوټیوب سټوډیو وګورئ. زه غواړم د لومړی کلوز کړم. که چېرته تاسو یوټیوب سټوډیو ته راشئ، یوټیوب سټوډیو کې سیټینګز باندې کلیک وکړئ. نو په سیټینګز کې به تاسو ته یو آپشن چې ځپه کې هغه اپلوډ ډیفالټس دی. د موږ د دې لپاره چې زیات وخت د پوسټونو په منیجمنټ یا هم مدیریت کې زیات وخت ضایع نشي، له دغې سیټینګونو څخه استفاده کړو. د مثال په ډول څه دلته ټایټل دی، یعنې هر هغه ویډیو چې تاسو اپلوډ کوئ یا پوسټ کوئ دغو د ټایټل سره مثلا یو شی اضافه شي. مثلا د مثال په ډول سره زه غواړم چې کله ما ټول ټکسټ مکمل کړه وروسته دې ورسره شي مثلا بای سمارټ سافت چې یعنی هغه شی چې تاسو معمولا د ویډیو په عنوان کې د خپل چینل مربوط وي، هغه د ویډیو په عنوان کې تاسو ګدئ هغه به دلته سیټ کوئ. په دویم قدم کې ډسکریپشن دی. د مثال په ډول څه غواړئ ځینې لینکونه یا هم ځینې د ګروپو لینکونه یا ځینې نومونه، هغه شیان چې معمولا تاسو کوشش کړئ چې د تاسو د هرې ویډیو سره په ډسکریپشن کې موجود وي. مثلا د هغو څخه زه مثلا یو لیکنه راخلم دلته د خپل نیټ څخه. د مثال په ډول څه ورته وایم چې کمپیوټر انفارمیشن وکړو. اوکې صرف همداسې یو ټکسټ راخلم تر څو پورې هلته واچوم، یعنې په ډسکریپشن کې زه غواړم چې هغه ټکسټ کوم چې دی دایم الوقت دی هلته موجود وي. سمه ده؟ اوکې نو زه غواړم دغه ټکسټ دی دلته د موږ سره موجود وي دایم الوقت. خو د دغو نه مخکې مثلا د ما ټکسټ دی وي د مثلا چې غواړم زه خپل هغه لیکنه د خپلې ویډیو مربوط، نو دلته به دا به وروسته موږ پاکوو او د لاندې به خپله لیکنه لیکو. په دوم قدم کې ویزیبیلیټي ده. د ما په نظر دا باید په ډیفالټ حالت باندې پاتې شي په همدغو سلیکټډ باندې، ځکه ځینې وخت کیدای شي موږ کومې ویډیو پرایویټ ساتل غواړو نو هغه هلته موږ ته بیا خپله هلته پبلیک انتخاب شوي بیا ځینې مشکلات جوړوي. په دوم قدم کې ټیګونه دي چې د موږ اکثر وخت ډېر وخت ضایع کوي چې ویډیو یې موږ هلته خپل ویډیو ته ټیګونه ورکړو. مثلا کمپیوټر دی، مثلا ورته وګورئ زه لیکم کمپیوټر. اوکې انټر باندې کې بټن باندې کلیک کوم، همداسې پی سي یا پرسنل کمپیوټر، همداسې آی ټي، اوکې همداسې آی ایس چې مخففات د انفارمیشن سیستم دی. په همدغه ډول سره مثلا په پښتو ژبه کې لیکم کمپیوټر، په همدغه سره لیکم ساینس انټر. نو کولی شئ مختلف ډوله ټیګونه د مخکې څخه دلته تاسو سیټ کړئ چې دا د موږ د وخت د ضایع کېدو مخنیوی کوي. اډوانس سیټینګز ته راځو. دلته هم تاسو کولی شئ د مخکې څخه ځینې د مثال په ډول سره د هغه حالت استاندارد یوټیوب په خپله سلیکټ شوی حالت کې موږ پرېږدو او هغه ژبه مثلا د موږ تر اوسه کومې خپرونې چې دي هغه اکثرا په پښتو ژبه دي، خو موږ کوشش کوو چې په دري ژبه باندې هم خپرونې ولرو. نو په دې خاطر باندې زه به دلته په اتوماتیک ډول څه دغه په انګلیش باندې پرېږدم. سمه ده؟ یا هم کولی شئ مثلا په پښتو ژبه کې تاسو خپل پوسټونه کوئ، کولی شئ راشئ دلته پښتو ژبه انتخاب کړئ. راځو موږ پښتو ژبه دلته پیدا کوو. هره ژبه چې تاسو وغواړئ هغه ژبه دلته تاسو کولی شئ چې انتخاب یې کړئ. سمه ده؟ اوکې او بل د ویډیو ډسکریپشن دی چې موږ په کومه ژبه باندې ترانسلیټ شوی وي یا په کومه ژبه باندې وي نو دا موږ په ډیفالټ حالت سلیکشن باندې پرېږدو. په همدغه ډول سره دا هم په خپل ډیفالټ حالت باندې پرېږدو، سیو باندې کلیک کوو. نو په دې حالت کې وګورئ کله چې دا پبلیش شي نو کله چې اوس د مثال په ډول سره زه راځم خپل یوټیوب چینل ته. اوکې او هلته غواړم یو
مثلا یو ویډیو پوسټ کړم آیا دغه کوم سیټینګونه چې موږ هلته ترسره کړل هلته به دی سیټ شوي وي که به نه وي سیټ شوي سمه ده نو په همدغه ډول سره منیج ویډیو باندې کلیک کړم اوکې سمه ده منتظر پاتې کړئ تر څو پرې موږ ته منیج ویډیو اوپن شي سمه ده اوکې موږ خپله د سیستم ژبه هم اړیو wait okay اوس وګورئ که چېرته موږ په اپلوډ ویډیو باندې کلیک وکړو سمه ده موږ دلته یو ویډیو انتخابوو د مثال په ډول سره همدغه ویډیو غواړو موږ خپل یوټیوب چینل ته پورته کړو نو کله چې موږ په دوی باندې سلیکټ وکړو وګورئ دغه کومې لیکنې چې موږ د مخکې څخه دلته کړې وې هغه موجودې دي سمه ده وګورئ پلی لیست موږ سلیکټ کولی شو نو په همدغې ډول سره ځینې نورې لیکنې چې هغه د مور آپشن مربوط وي هغه ټیګونه وو چې موږ هلته ټاکلي وو سمه ده په دغه ډول سره اوکې شو مور باندې کلیک وګورئ هغه ټیګونه ټول دلته موجود دي نو زه دا بیرته کلوز کوم صرف غوښتل مې چې موږ د خپلو پوسټونو د مدیریت لپاره له دغه تخنیک څخه باید استفاده وکړو سمه ده په دوم قدم کې وګورئ کله چې تاسو د مای اکاونټ ته راغلی د یوټیوب سټوډیو ته نه سمه ده دلته تاسو کولی شئ مختلف اپشنونه ولرئ سمه ده کولی شئ فیوچر کوم مثلا غواړئ چې نور کوم څه شی ورته ویل کېږي چینلونه در سره اډ کړئ کولی شئ له دې ځای څخه استفاده وکړئ سمه ده د مثال په ډول سره ځینې ځایو کې تاسو غواړئ د نورو چینلونو سره مثلا همکاري وکړئ یا هغه له تاسو سره همکاري کړه نو په مقابل کې تاسو غواړئ چې هغه خپل لیست ته اضافه کړئ د چینلونو نو په دغه ډول سره تاسو کولی شئ هلته په مغول لیست کې د چینلو خپل هغه مطلوب چینل چې غواړئ اضافه کړئ هغه تاسو هلته اضافه کولی شئ سمه ده نو د موږ نه په جیمیل کې تاییدي بیا غواړي وروسته موږ کولی شو هغه خپل چینلونه هلته اضافه کړو د مثال په ډول سره که زه خو دلته اوس وګورئ موږ څه هغه هېڅ ډول چینلونه نه دي موجود نو بیا وروسته تاسو ته دلته هغه چینلونه راځي سمه ده نو اوکې دا صفحه هم بندي وو لیف وګورئ create a new account که غواړئ چینل بخښنې سره که غواړئ یو نوی چینل په همدغو ایمیل ادرس چې دا موجود دی چینل جوړ کړئ تاسو کولی شئ یو بل نوی چینل جوړ کړئ مثلا هغو ته نوم ورکړئ یا نو کولی شئ هغو ته هر ډول نوم ورکولی شئ د مثال په ډول سره زه ورکوم هغو ته مثلا کمپیوټر ساینس سمه ده دغه نوم زه ورکوم اوکې ریډ باندې نو په دې ډول سره موږ ته یو بل چینل جوړ شوله سمه ده چې یعنې موږ کولی شو مختلف چینلونه په یوه اکاونټ کې یا هم په یوه ایمیل ادرس کې ولرو سمه ده نو په همدغه ډول سره وګورئ موږ ته بل چینل هم جوړ شوله نو په دغه ډول سره اوکې وګورئ نو سبسکرایبرز او په همدې ډول سره د هم لوګو آیکان شولو اوس په دوم قدم کې وګورئ موږ دوه چینلونه په یوه ایمیل ادرس باندې لرو سمه ده نو کولی شئ چې په یور چینل باندې کلیک وکړئ وروسته به تاسو هلته وټاکئ چې تاسو مثلا په کوم چینل کې ایډیټ کول غواړئ سمه ده اوکې نو وګورئ چېرته موږ اکاونټ ته راشو دلته موږ ته دوه چینلونه موجود دي چې موږ په یوه ایمیل ادرس باندې جوړ کړي نو زه بېرته راځم په دغو لومړني کوم چې تکسافت په نامه باندې وه په دې باندې کلیک کړم سمه ده نو په همدغه ډول سره دا هم ډیفالټ سیټینګ و چې باید د مخکې څخه موږ فعال کړي وي نو خپل چینل په خپله تاسو کولی شئ سبسکرایب کړئ وګورئ د مثال په ډول سره وګورئ که چېرته مثلا زه وغواړم دغه خپل چینل چې دی
په بل چینل باندې سبسکرایب کوم هم زه کولی شم سبسکرایب کوم خو کوشش ما کړی چې دغسې یو کار تاسو ترسره کړئ ځکه ځینې وخت دا کار تاسو د یوټیوب چینل د بندېدو یا سسپینډ کېدلو باعث ګرځي نو کوشش وکړئ چې په معیار دغو اوکې سمه ده نو په همدغه ډول سره وګورئ دلته کولی شئ چې تاسو خپل نوټیفیکیشن وګورئ چې تاسو یوټیوب چینل ته کوم نوټیفیکیشن راغلی او کولی شئ سویچ کړئ چې کوم یو چینل کې تاسو کار کړل فعلا غواړئ او په همدغه ډول سره کولی شئ یو بل اکاونټ هم دې ته اضافه کړئ نو وګورئ دا د یوټیوب کوم انټرفیس چې دی په دغه ډول سره دی سمه ده وګورئ دلته که چېرته تاسو کلیک وکړئ دلته به سبسکرایبیشن یعنې هغه ویډیوګانې تاسو ته ښودل کېږي چې هغه تاسو سبسکرایب کړي دي اصلا وګورئ په دغه ډول سره سمه ده او یعنې کولی شئ مختلف کوم چینلونه چې تاسو سبسکرایب کړي هغه دلته وګورئ او په اسانۍ سره دغونه استفاده وکړئ مثالا زه غواړم خپل اکاونټ دلته سویچ کړم یا هم بدل یې کړم دغو اکاونټ ته سمه ده نو په دغو اکاونټ کې موږ تر اوسه پورې کوم چینل نه دی سبسکرایب کړی سمه ده وګورئ صرف د سمارټ په نامه باندې چې کوم چینل و هغه موږ سبسکرایب کړی دی نو چېرته زه اوس سبسکرایبیشن باندې کلیک وکړم نو هلته به صرف هغه د موږ ویډیوګانې وي چې د موږ د چینل مربوط دي سمه ده او په همدغه ډول سره لایبرري ته راشم په لایبرري کې د موږ سره تر اوسه دومره څه نشته صرف یو سبسکرایبیشن لرو لایکونه هم نه لرو او اپلوډ هم نه لرو سمه ده پلی لیست هم په دغو چینل کې نشته هسټري باندې کوم سیرچونه یا کوم څه چې موږ ګورو هغه هلته په هسټري باندې موږ هغه کولی شو وګورو او یور ویډیوز کې چې کله موږ کلیک وکړو هلته به د موږ ویډیوګانې وي یعنې هغه ویډیوګانې چې موږ اپلوډ کړي دي سمه ده او کومې چې واچ لیټر دي یعنې کومې ځینې ویډیوګانې د موږ خوښې شي موږ هغه دغو لیست اضافه کوو چې یعنې وروسته زه دغه ویډیو ګورم او په همدغه ډول سره که چېرته تاسې کومه ویډیو لایک کړئ نو کولی شئ دلته هم وګورئ او که چېرته تاسو غواړئ چې چینلونه وګورئ د یوټیوب بهترین چینلونه وګورئ مثلا وګورئ دا د بیسټ اف یوټیوب چینلونه دي 9 میلیونه سبسکرایبر دغه لري او په همدغه ډول سره 19 نو ډېر لوی لوی سبسکرایبرونه دغه چینلونه لري نو کولی شئ دلته پیشن کامیډي په همدغه ډول سپورټ میوزیک هر ډول چینلونه چې تاسو وغواړئ هغه دلته موجود دي وګورئ که چېرته موږ راشو ګیمینګ ته وګورئ دا د یوټیوب چینل مربوط نه دي چې موږ د یوټیوب چینل دی خو بیا هم ضروري دي چې دغو څه یو څه موږ بلدتیا ولرو همداسې که چېرته موږ په لایف باندې کلیک وکړو هلته ګیمینګي دلته هغه یوټیوب چینلونه چې هغه اوس لایف دي موږ ته صرف هغه یوټیوب چینلونه دلته ښودل کېږي دغه یوټیوب چینل دومره سبسکرایبرونه لري همداسې کولی شئ لرنګ یا هم زده کړې کوم یوټیوب چینلونو کې چې هم د اوس زده کړې روانې دي او د زده کړو لپاره جوړ شوي دي سپورټ سیټینګز او په همدغه ډول سره ځینې نور اپشنونه دي چې تاسو د هغو نه استفاده کولی شئ اوکې نو دغه وه د موږ اتمه جلسه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې او راتلونکې جلسې پورې تاسې په پاک رب سپارم ښې چارې ولرئ د خدای شته